د صنم او سحرګل د مینې لنډه او خوندوره کیسه. امید لرم چې دغه په زړه پورې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. لیکوال سحرګل. د کلي په یو کوچني کور کې یوه جنۍ اوسېدله چې نوم یې صنم و. هغه ډېره ارامه او د خپلې مور ډېره نازولې لور وه. پلار یې څو کاله مخکې له نړۍ تللی و، نو د کور ټول مسؤلیت د هغې د مور پر غاړه و. صنم به هر سهار له لمر ختو مخکې پاڅېده. د مور سره به یې د کور کارونه کول او بیا به یې د کلي په یو کوچني ښوونځي کې درس ویو. د دوی د کور مخې ته یوه لویه ونه وه. صنم به اکثره ماښام د هغې ونې لاندې کېناسته او د راتلونکي په اړه به یې فکر کاوه. په همغه کلي کې یو هلک اوسېده چې نوم یې سحرګل و. سحرګل د صنم د ماشومتوب ملګری و. دواړه له ماشومتوبه سره یو ځای لوی شوي وو. کله چې به صنم خفه وه، سحرګل به یې د خندا هڅه کوله. یو ورځ سحرګل ورته وویل، صنم، یو ورځ به زه دومره کار وکړم چې ستا د مور ټول غمونه به ختم کړم. صنم مسکی شو او ویې ویل، زه له ډېرو شیانو نه تیره یم، یوازې دا غواړم چې مور مې خوشحاله وي. سحرګل ورته وویل، نو همداسې به وکړم. کلونه تیر شول، د دواړو مینه نوره هم زیاته شوه، خو هیڅ وی د خپلې مینې خبره په ښکاره نه کوله. یوه ورځ سحرګل صنم ته وویل، زه سبا ښار ته ځم، غواړم کار پیدا کړم. کله چې لږې پیسې مې پیدا کړې بیرته راځم او ستا د لاس غوښتنه به له خپلې کورنۍ سره وکړم. صنم لږه غلې شوه. ورو یې وویل، څومره وخت به درنه لرې یم؟ سحرګل مسکی شو، ډېر نه، شاید څو میاشتې. صنم ورته وویل، وعده وکړه چې ما به نه هېروې. سحرګل لاس پورته کړ او ویې ویل، وعده کوم. سبا سهار سحرګل له کلي روان شو. صنم تر ډېره د کلي د لارې په سر کې ولاړه وه او د هغه د تلو ننداره یې کوله. سحرګل چې لرې شو بیرته یې وکتل او لاس یې ورته وخوځاوه. صنم هم لاس ورته پورته کړ، خو په زړه کې داسې احساس کاوه لکه یو څه چې ورک کړي وي. لومړۍ میاشت تېره شوه. سحرګل به هره ورځ نه، خو هر څو ورځې وروسته به یو پیغام ورته رالیږه، صنم ښه یم، ستا د مور پوښتنه کوم، زر به راشم. صنم به دا پیغامونه څو ځله لوستل. دوهمه میاشت هم تېره شوه. د درېیمې میاشتې په پای کې سحرګل هیڅ پیغام ورنه کړ. صنم به هره ورځ د خپل موبایل پردې ته کتل، خو هیڅ خبره نه وه. مور یې ورته وویل، لورې، شاید هغه ډېر مصروف وي. صنم ورته وویل، هو مورې، شاید همداسې به وي. خو زړه یې آرام نه و. څو ورځې وروسته د کلي یو سړی له ښاره راغی. هغه د سحرګل د کور مخې ته ودرېده او د سحرګل پلار ته یې وویل، سحرګل چیرته دی؟ د سحرګل پلار په اندېښنه وپوښتل، ولې څه شوي؟ سړي وویل، په ښار کې د کار پر ځای چې اوسېده یوه ستونزه پیښه شوې وه. سحرګل څو ورځې کېږي چې ورک دی. د سحرګل کورنۍ ښار ته لاړه. صنم چې دا خبره واورېده داسې شوه لکه نړۍ چې پرې چوپه شوې وي. هغه خپلې مور ته وویل، مورې، هغه به خامخا راشي. مور یې غېږ کې ونیوله، ورته ویې ویل، انشاءالله لورې. خو ورځې په اونیو بدلې شوې. اونۍ په میاشتو. له سحرګل څخه هیڅ خبر نه و. صنم بیا هم د همغې ونې لاندې هر ماښام کېناسته. هغې به د کلي لارې ته کتل. هر ځل به چې د چا د قدمونو غږ واورېدل شو، زړه کې به یې وویل، سحرګل راغی. خو هر ځل به بل څوک و. یو کال تیر شو. د سحرګل کورنۍ ورو ورو دې خبرې سره عادت شوه چې شاید هغه نور هیڅ کله را نشي. خو صنم لا هم انتظار کاوه. یو ورځ یې مور ورته وویل، لورې، ته باید خپل ژوند ته دوام ورکړي. که هغه بیرته را نشي نو ته به بیا څه کوې؟ صنم په اوښکو ډکو سترګو کې وویل، مورې، زه د هغه انتظار ځکه نه کوم چې حتمن به راشي. زه ځکه انتظار کوم چې زړه مې لا تر اوسه د هغه وعده هېره کړې نه ده. مور یې نور څه ونه ویل. څو ورځې وروسته صنم د ونې لاندې ناسته وه. یو کوچنی هلک ورغی او ورته ویې ویل، خورې، ستا لپاره یو لیک راغلی. صنم حیرانه شوه. زما لپاره؟ هلک لیک ورکړ. د لیک په سر لیکل شوي وو، صنم ته. د هغې لاسونه ولړزېدل. هغې لیک خلاص کړ. په لومړۍ کرښه کې لیکل شوي وو، صنم، که دا لیک تا ته رسېدلی وي نو پوه شه چې ما ډېر ناوخته لیک درته ولیږه. صنم د لیک په لوستلو کې وژړل. سحرګل لیکلي وو، هغه ورځ چې زه ښار ته لاړم ما غوښتل چې کار پیدا کړم، خو څو ورځې وروسته له یوې ستونزې سره مخ شوم او روغتون ته انتقال شوم.
ډیر وخت مې خپل نوم او خپل تیر ژوند هم سم نشو را یادولی. کله چې لږ ښه شوم ستا نوم مې ورو ورو په یاد راغی. ما غوښتل چې درشم خو زما حالت ډیر خراب و. اوس چې پوه شم چې ته لا هم زما انتظار کوې، نه غواړم نور د انتظار کې وساتم. زه بیرته کلي ته راغلی یم. صنم د لیک وروستۍ کرښې ته ورسېده. هلته لیکل شوي وو. د همغې ونې لاندې ناست یم چې ما او تا به دواړه ناست وو. صنم په منډه له کوره ووته. د ونې خواته ورسېده. هلته یو سړی ولاړ و، سحرګل. دواړو څو شېبې یو بل ته وکتل. صنم غوښتل خبرې وکړي خو غږ یې نه راوته. سحرګل ورو وویل ما وعده کړې وه چې بیرته به راځم. صنم په اوښکو ډکو سترګو کې مسکی شوه، خو ډېر ناوخته شوی. سحرګل ورته وویل خو دا دی راغلم. صنم سر وخوځوه. هو، خو ما په دې موده کې زده کړل چې انتظار هم انسان بدلوي. سحرګل د هغې د مور کور ته ورغی او د خپلې کورنۍ په ملتیا په رسمي ډول د صنم د واده غوښتنه وکړه. صنم مور له ډېرې مودې وروسته مسکی شوه، خو صنم بیا د همغې ونې لاندې ودرېده. هغې اسمان ته وکتل او ورو یې وویل یا الله، ما یوازې دومره غوښتل چې هغه خپله واده پوره کړي، ته یې راته بیرته راولېږه. هغې ورځې وروسته د کلي خلکو ویل چې د ونې لاندې نور د یوې انتظار کوونکې جنۍ پر ځای یوه خوشحاله جنۍ ناسته وي. خو صنم به کله ناکله سحرګل ته ویل پوهېږې تر ټولو دردناکه شپه هغه نه وه چې ته نه وې راغلی. سحرګل پوښتنه وکړه نو کومه وه؟ هغه مسکی شوه او ویې ویل هغه شپه چې ما فکر وکړ شاید ته مې نوره هیڅکله یاده نه کړې. سحرګل ورته وویل خو ما ته هیڅکله هیره نه کړې. صنم به ځواب ورکړ نو بیا زما د انتظار ټولې اوښکې بې ځایه نه وي. ځینې وعدې ناوخته پوره کیږي، خو که رښتینې وي د انسان له زړه نه نه وځي. که څوک راتلل سلام رالیږه، که څوک راتلل سلام رالیږه، زه له همدا تمه لرم چې تا لرمه. ستا د راتلو لارو ته ګورم، ستا د راتلو لارو ته ګورم، جانانه ستا له ملکه هیڅوک نه راځي نه. له موره یو زوی دې مین کړ، له موره یو زوی دې مین کړ، اوس به روزي ګټي که ستا غم به پالي نه. د بېلتون ډار مې په زړه ښخ دی، د بېلتون ډار مې په زړه ښخ دی، وړه خبره مې رنګ زیړ وتښتوي نه. زما له یاده د زړه تور شه، زما له یاده د زړه تور شه، جوړ دې والګی کړي چې مې نه ویني خالونه. زما د تمې سړی نشته، زما د تمې سړی نشته، تور دې والګي مې ډډې تورې کړي مینه. بې وروره خور ډولۍ ته خیژي، بې وروره خور ډولۍ ته خیژي، د پیغمبر امتي ټول وژړاونه. نن مې د ورور د اوبو وار دی، نن مې د ورور د اوبو وار دی، په اوږو زلفې زنګوم په پولو ځمه. یا مې په جګه غونډۍ کور وای، یا مې په جګه غونډۍ کور وای، یا د جانان د کلا ټیټ وای دیوالونه. په نیمه شپه مې چې رایاد شي، په نیمه شپه مې چې رایاد شي، هم په ژړا شم هم دعا درته کومه.